درنو لیدونکو دا چې زه ولې غوسه یم یو کال مخکې ما له یو چا سره څه کړي دي او د یو کال کېږي دی راسره څه کوي دا چې زه اوس ورسره څه کوم بیا ونه وایي چې کروند باندې ګرم دی دا ویډیو خیره پورې وګورئ زه ورځم ورپسې د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي زموږ د زړه بادشاهي په زړګي کې مې اوسېږي زموږ د زړه بادشاهي. السلام علیکم څرنګه جوړې بیا دې ښه ده ژوند په خیر ده څنګه د کاروبار دوکان سره تش پش کړی دا ولې ولا خامخا نه د خوشحاله کې راځي او د زندگی ضرورتونه دي ضرورت خامخا یو کال کېږي ته همداسې اخته یې غریبي کوي درته دومره ګزاره کوي ورځې څو روپۍ ګټې پیغام سره بس یو نیم ساعت بس د بسکټ کې ګټه اوس کمه ده ښه ډېره بیا هم خدای دومره څه دوکان دې تش کړی دا دوکان موږ درنه وړو اوس بل چا ته یې ورکوو څنګه وکړو څنګه کوي څنګه دې پاکي بل څه ته ورکړه دوکان موږ درنه تش ته ډبي هم تش دي ټول هر څه تش دي دا سلاجه ډکه ده دا خو ډکه ده که نه سلاجه ډکه ده دا ډبي ټول ته تش کړي دا وینې ته خامخا ته چې نه زندگی د ورځې خامخا مشکل دی غوي لري ډېره کړه دې څوم نه کړې دا ورځ کې ډېره کړه دې څوم نه کړې دا ګټه نو راګه ته خو بسکټ کې خو ګټه نه کمې اوس موږ سره وکړو سره وکړو دوکان دې تش کړی سره کوم کې څه دې سره وکړو تاسو خو خدای سره کوم تاسو څنګه خو څه سره وکړو موږ اوس څه وایم یو کار حتما سره کوو حتما نه کوو یو کار سره کوو ګوره مطمئن اوسه خندمه خندا خبرم نه ده عادي خبرم نه ده صحیح دا دوکان موږ بل چاته ورکوو بس تاسو خو خدای ورې کو درنه بس تاسو خو خدای ما و شي سره وکم چې سره وکم ما ته تاسو ما ته خو خدای درکړل نه زه تاسو خو خدای درکوم زه سره وکم اوس سره وکم ها خو ته دا چې دغه سره وکم وړي هم استاد خو خدای کا اخیری سره وکم اخیری ما ته خو خدای درکړل زړه مې غواړي کنه درته وایم زړه مې غواړي چې نام درکړم دغه دی نه ته وشمره دغه پیسې دا ته وشمره چې خلک مو ګوري څومره دي 5000 افغانۍ دي که نه دا 5000 افغانۍ نه موږ ولې درکړلو ته یو ډېر بهترین سړی یو بخښه چې موږ یو څه په غوسه کې راغلو لیدونکو تاسو هم خفه نه شئ موږ په غوسه کې راغلي یو شاید تاسو هم چې دا کاروان باندې څه شوي دي خو نه اصل کې موږ وایو چې تاسو هم حیرانه شئ خو دغه ورور هم حیرانه شي دغه ورور یو کال کېږي چې موږ دا کار نه ورته مسایده کړي الحمدلله تر نن ورځې پورې دا اخته ده خپلو بچیانو ته حلال رزق ګټي آفرین دی درته وایم بیا د درته آفرین یې کور دی ودان تر ټولو بهترین سړی ته نن ورځ موږ ته چې ته په خپل ځای کې اخته یې او کار کوي دا یې مخته وړي خوشحاله شولې اوس خفه خو نه یې موږ داسې اقدام در باندې راغلو قدرمن لیدونکو خدای دې وکړي تاسې هم خفه نه وئ دا ډېر بهترین سړی دی یو کال کېږي چې همدغه ځای باندې دا مبارزه کوي خپل کور دپاره حلال رزق پیدا کوي کوم کارونه نور سره څنګه کړي دي سره ټپړې سره دا هم سره دغه شیان دی ورسره خرڅوي په څنګ کې دوکان چې دا تش کړی نه ده بلکې ډک ده هر څه په خپل ځای په خپل منظم دی الحمدلله ټول شیان یې ډک دي هر څه یې شته بیا هم داسې ورونو باندې موږ فخر کوو چې د خپل کور دپاره حلال رزق پیدا کوي دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې یوه خندا خو وکړه خفه شوه خدای فهمه ډېره هر چیرته اوسېږي زموږ سترګې درپسې وي که هر چیرته اوسېږي زموږ سترګې درپسې وي خوشحال دې ځکه غواړم عزت قدرمن لیدونکو تاسو زما غوسه ولې چې ما څنګه غوسه وکړله او زه یوه ډېره غټه حوصله لرم هېڅکله غوسه نه کوم خو دغه په دې خاطر باندې چې موږ دغه تاسې هم حیران نه کوو دغه ورونه هم حیران نه کوو ځکه داسې یوه ویډیو موږ تاسو دپاره جوړه کړله قربان د شم صاحب بلا زړونه دې
ګټلې د خوا